خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شي. د دې نظم نه مخکې د دې مشرانو توجه به غواړم باسین دلې یوسف زین دلې ټول ناست دي نو د دوی توجه غواړم خدای دې وکړي چې دغه کیمرامینان چې کوم دي دغه زما سکیچ پکې راشي. دغه یو نظم دی نوی نظم دی عنوان یې دی خار ناپرسان. د دې نه مخکې یو دوه شعرونه دي چې هر یو سړی به د خپل ګټې په بنیاد اخته و خو د وران شوي وطن هیچا حفاظت نه کاوه. هر یو سړی د خپلې ګټې په بنیاد اخته و خو د وران شوي وطن هیچا حفاظت نه کاوه. زمونږ په وینو خپلې ژرندې شلولې خلکو زمونږ سرونو د غنم هومره قیمت نه کاوه. او نظم دی چې خار ناپرسان. د کوم یو لفظ نه ابتدا د خپل داستان وکما د کوم جابر نه اوس پوښتنه د خپل ځان وکما. د وخت په لاس کې د انصاف تلی نیولی زنګ دی په دې رښتیا خبرو به تاوان وکما. او نرخ د سرونو لګېدلی دی نیلام شروع دی. نرخ د سرونو لګېدلی دی نیلام شروع دی. د درز جهان سیاست فقط زما په کام شروع دی. د جنتونو د وګیرو ورته غوږ نیولی د دوزخیانو په خولو بحث د اسلام شروع دی. د جنتونو د وګیرو ورته غوږ نیولی د دوزخیانو په خولو بحث د اسلام شروع دی. د انسانیت د ولرونکي د احساس پیدا کی چې د ژوند کومې ناکردې مونږ په انسان ونه کړې. د جهالت په پل کې دنګې مینارې ړنګې کړې. تاوختی دې خلکو نخرې په خپل ایمان ونه کړې. او مونږ چې په کوم تیلي د خپل امید یوه بله کړو هغې اول نه د هوا سره سلا کړې وي. که د دنیا په وس کې وی اوس بې نوم هم نه شاید چې دې وطن ته کم ولي دعا کړې وي. مونږ چې په کوم تیلي د خپل امید یوه بله کړو هغې اول نه د هوا سره سلا کړې وي. که د دنیا په وس کې وی اوس بې نوم هم نه شاید چې دې وطن ته کم ولي دعا کړې وي. یو ګلاب ترې شو کوي هر یو سړی په ګوتو زما د کور ګلدان خالی شو ورکتی نه شمه. بیګا په خوب کې ابدالي راغی او داسې وایي افسوس چې زه به بېرته راژوندی نه شمه. یو ګلاب ترې شو کوي هر یو سړی په ګوتو زما د کور ګلدان خالی شو ورکتی نه شمه. بیګا په خوب کې ابدالي راغی او داسې وایي افسوس چې زه به بېرته راژوندی نه شمه. د دې شهیدو دیوالونو وزر چا واغستو د مکتبونو جماعتونو وزر چا واغستو د مستقبل د پرمختګ خوبونه چا ووژل د کتابونو قلمونو وزر چا واغستو. سجده شهیده شوه په وینو سوره ځان دی خدایا په دې وطن کې ځکه خار ناپرسان دی خدایا. په دې وطن کې ځکه خار ناپرسان دی خدایا. دا وخت له مونږ د کومو بدو انتقام اخلي چې د وجود نه موساګانې سریام اخلي. وس مې پرې نه رسي په ذات کې مې لمبې بلې شي چې څوک په بدو چرته نوم د پښتون کام اخلي. چا د احساس په مرۍ راخ کړه چاړه د جهل چا د تاریخ په نام نن بلنډې ووهلې. چا خپل ضمیر د خپلو خپو لاندې کړ مخکې لاړل. چا د غیرت او د ناموس نه منډې ووهلې. لمبې مو خیجي له وجود نه سزاوار پسیو زمونږ ګناه څه د اخر مونږ ګناهګار پسیو. لمبې مو خیجي له وجود نه سزاوار پسیو زمونږ ګناه څه د اخر مونږ ګناهګار پسیو. د دې جواب غواړم د دې جواب له چا سره دی. پشته وطن کې الله یزل خوار او زار پسیو. تابوت نایاب شو کفن هر چاته نه رسیږي. دومره تقسیم شو چې وطن هر چاته نه رسیږي. د چا لاسونه د چا خپې د چا اندام نشته دی. نیمګړی ګرځي روغ بدن هر چاته نه رسیږي. د انسانیت قدر و قیمت نشته ارمان دی خدایا په دې وطن کې ځکه خار ناپرسان دی خدایا. په دې وطن کې ځکه خار ناپرسان دی خدایا. دا چې ورور د بل یو ورور وینو ته تګې ناست دی ما تابل او د کابل کیسه را یاده شوله. بیا د اسمان سترګې سرې شوي دي لمبې وروي ښکاري چې بیا چرته کې مور نن بې اولاده شوله. بس دی راټول شئ د نفاق په بلا ځان مو وژنئ. بس دی راټول شئ د نفاق په بلا ځان مو وژنئ. په کومو سترګو به جواب بیا باچا خان ته ورکئ. بس دی راټول شئ د نفاق په بلا ځان مو وژنئ. په کومو سترګو به جواب بیا باچا خان ته ورکئ. لا پورې تاسو ته دا من کلمه نه درځي کوم یو منطق کوم یو دلیل به خوشحال خان ته ورکئ.
او د وخت یزید د وخت فرعون خلاف اقدام پکار دی په دې وطن کې د عمر غوندې نظام پکار دی د وخت فرعون د وخت یزید خلاف اقدام پکار دی په دې وطن کې د عمر غوندې نظام پکار دی مونږ به تر څو د وحشتونو په بلا ماتیږو په تاریخونو جبر مکړې ننګ و نام پکار دی زړه مې تنګ شوی دی د خدای سره فرش کې ګورم د پښتنو په بېننګۍ باندې ژړا راغلي زړه مې تنګ شوی دی د خدای سره فرش کې ګورم د پښتنو په بېننګۍ باندې ژړا راغلي له مانه دا ویر او ماتم برداشت کېدلی نشي چې په پښتون قوم دغه څرنګه بلا راغلي دا حالات ویني او که نه کوم چې روان دی خدایا په دې وطن کې ځکه خارې ناپرسان دی خدایا په دې وطن کې ځکه خارې ناپرسان دی خدایا او زهر می خوړلی دی هغه هم په تیزابو کې مرګ راته حیران دی چې څوک داسې خودکشي کوي زهر می خوړلی دی هغه هم په تیزابو کې زهر می خوړلی دی هغه هم په تیزابو کې مرګ راته حیران دی چې څوک داسې خودکشي کوي او څوک چې ټوله ورځ د مرغانو پنجرې جوړوي تا خدای غره ته کیسې د ازادي کوي څوک چې ټوله ورځ د مرغانو پنجرې جوړوي تا خدای غره ته کیسې د ازادي کوي او خدایا چې تر ننه یې زما د جیب سګرټ وڅکل ما ته خندا راشي هغه خلک بدماشي کوي ډېره زیاته